وما علينا إلا البلاغ المبين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. او نوح خپل رب ته आवाज یعنی سوال وکړو نو وی ویل اے زما ربا بېشکه زما زوی زما له اهل دی او بېشکه هم ستا وعده حق ده او ته تر ټولو ښه فیصله کوونکی یې. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وی ویل اے نوحا بېشکه هغه ستا زوی ستا له مؤمن اهل ځینې نه دی بېشکه هغه خاوند د ناکاره عمل دی. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نو لمانه د هغه څیز سوال مه کوه چې تا ته د هغه په باره کې څه علم نه وي بېشکه زه تا ته نصیحت کوم او تا منع کوم له دې نه چې ته شې له جاهلانو نه. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هغه وویل اے زما ربا بېشکه زه په تا پورې پناه نیسم له دې نه چې زه له تا نه د هغه څه سوال وکړم چې ما ته د هغه په باره کې څه علم نه وي او که ته ما ته بخښنه ونه کړې او پر ما رحم ونه کړې نو شم به زه له تاوانیانو نه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. ویل شو اے نوحا کوز شه په سلامتۍ سره زمون له جانبه او سره د هغو برکتونو چې پر تا باندې شوي دي او پر څو هغو ډلو باندې شوي دي له هغو ځینې چې له تا سره دي. سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. او نورې ډلې دي چې زر به مونږ هغوی ته نفع ورکړو بیا به هغوی ته زمونږ له جانبه ډېر دردونکی عذاب ورسیږي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. دغه د غیبو له خبرونو ځینې دي چې مونږ یې تا ته وحي کوو له دې نه مخکې نه ته پر دې عالم وي او نه ستا قوم نو صبر کوه بېشکه ښه انجام د پرهیزګارانو لپاره دی. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. او مونږ لېږلی وو قوم عاد ته د هغوی ورور هود هغه وویل اے زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ تاسو لپاره له هغه نه غیر حق معبود نشته. إن أنتم إلا مفترون. نه یې تاسو مگر دروغ تړونکي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اے زما قومه زه له تاسو نه په دې تبلیغ باندې څه مزدوري نه غواړم زما اجر نه دی مگر پر هغه ذات چې زه یې پیدا کړی یم آیا نو تاسو له عقل نه کار نه اخلئ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. او اے زما قومه لخپل ربنا مغفرت غواړئ بیا هغه ته رجوع وکړئ هغه به پر تاسو باندې باران را خوشی کړي چې په شیبو شیبو به وریدونکی وي. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او ستاسو قوت تبا نور قوت ورزیات کړي او تاسو له ایمان او توبې نه مخ مګرځوئ په دې حال کې چې مجرمان یې.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هغوی وویل اے هودا تا مونږ ته سوازح دلیل نه دی راوړی او ستا د وینا له وجې مونږ هیڅکله هم خپل خدایان پرېښودونکي نه یو او هیڅکله هم مونږ پر تا ایمان راوړونکي نه یو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ستا په باره کې مونږ یوازې هم دا وایو چې تا ته زمونږ په خدایانو کې چا څه ضرر در رسولی دی. هغه وویل بېشکه زه الله ګواه کوم او تاسو هم ګواه شئ چې یقینا زه له هغو خدایانو نه بېزاره یم چې تاسو یې له الله سره شریکوئ. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. غیر له هغه الله نه نو تاسو ټول ماته تدبیرونه جوړ کړئ بیا ماته مهلت مه راکوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بېشکه ما پر الله باندې توکل کړی دی چې زما رب دی او ستاسو رب دی. نشته هیڅ یو خزنده مگر هم دغه الله د هغو وچولي یعنی د تندي ویښتانو لره نیونکی دی. بېشکه زما رب پر نیغه لار دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. نو که تاسو مخ واړوئ نو یقینا ما تاسو ته هغه پیغام در ورساوه چې زه پر هغه سره تاسو ته رالېږل شوی وم او زما رب له تاسو نه غیر بل قوم ستاسو پر ځای راولي. ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. او تاسو با هغه الله ته هیڅ ضرر و نه رسولی شئ. بېشکه زما رب په هر شي باندې ښه نګران او ساتونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. او کله چې زمونږ حکم یعنی عذاب راغی نو مونږ هود ته او هغو کسانو ته چې له هغه سره ایمان راوړی و له خپل جانب نه په رحمت سره نجات ورکړو او مونږ هغوی له ډېر سخت عذاب نه خلاص کړل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. او دغه عادیان دي چې د خپل رب له آیاتونو نه انکار کړی وو او د هغه الله د رسولانو نافرمانی کړې وه او د هر سرکشه عنادي د حکم تابع شوي وو. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. او په دوی پسې په دې دنیا کې لعنت ولګول شو او د قیامت په ورځ هم خبردار شئ بېشکه عادیان پر خپل رب سره کافران شوي دي. خبردار شئ چې د الله له رحمت نه لرېوالی دی عادیانو ته چې د هود قوم دی. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. او مونږ لېږلی وو سمودیانو ته د هغوی ورور صالح. هغه دوی ته وویل ای زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ. ستاسو لپاره له هغه نه غیر بل هیڅ حق معبود نشته. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
هم هغه تاسو لزمکینا پیدا کړی او پدې کې تاسو اوسولی نو تاسو لدنا مغفرت غواړئ بیا تاسو دته رجوع وکړئ بشک زما رب ډیر نږدې دی د دعا قبلونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا دوی ویل اے صالحه ته په مونږ کې مخکې له دې دعوې د نبوت نه امید کړه شوې وي یعنی تا ته زمونږ هیلې وي. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. آیت مونږ د هغو بوتانو له عبادتنا منع کوي چې زمونږ پلرونو به عبادت کاوه او بېشکه مونږ د هغه توحید په باره کې چې ته مونږ هغه ته بلې یقینا په اضطراب اچونکي یعنی پریشانه کونکي شک کیو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. هغه ویل اے زما قومه تاسو ماته خبر راکړئ که زه د خپل رب له جانبه په ښکاره دلیل باندې یم او هغه له خپل جانبه ماته رحمت یعنی نبوت راکړی وي نو له الله نه به ما څوک خلاص کړي که زه د هغه نافرمانی وکړم. فما تزيدونني غير تخسير. نو تاسو خو ماته له نقصان نه غیر بل څه نه زیاتوئ. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اے زما قومه دا د الله اوخده چې ستاسو لپاره لویه نښه ده نو تاسو دا پرېږدئ چې د الله په ځمکه کې خوراک سر کوي او دیتا هیڅ تکلیف مرسوي گنی نو تاسو با ډیر نږدې عذاب راگیر کړي. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. نو دوی د هغې پړکې پرې کړل او وی وجلا نو هغه ورته وویل تاسو په خپلو کورونو کې 3 ورځې فایده واخلئ دا داسې وعده ده چې هیڅ دروغ پکې نشته. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. نو کله چې زمونږ د عذاب حکم راغی مونږ صالح ته او هغو کسانو ته چې له هغه سره ایمان راوړی و په خپل رحمت سره خلاصې ورکړو او د هغې ورځې له رسوایۍ نه هم بېشکه ستا رب هم هغه ډېر قوت والا ډېر غالب دی. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. او هغه کسان چې ظلم کړو خطرناک چغې راونیول نو سحر مهال پخپلو کورونو کې پړ مخې مړه پراته وو. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا کې دوی په دې کورونو کې لسره اوسېدلی نه وو خبردار شئ بېشکه سمودیان په خپل رب سره کافران شوي وو. اګا شئ د سمودیانو لپاره له رحمت نه لرېوالی دی. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. او یقینا زمون استازو ابراهیم تا زیر راول وی ویل پرتا سلام اچو. ابراهیم ویل پرتاسو سلام نو درنگ وقتی تیر نکړه چې رای ول ورید سلامت کباب شویسخه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة
قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نو کله چې د هغوی لاسونه ولیدل چې دې وریتې غوښې ته نه اوږده کیږي نو دوی ناشنا اجنبیان وګڼل او له دوی نه یې په زړه کې ویره محسوس کړه. دوی وویل ته مه یریږه، بېشکه موږ د لوط قوم ته رالېږل شوي یو چې هلاک یې کړو. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. او د ښځه ولاړه وه نو وی خندل، نو موږ دې ته د اسحاق زیری ورکړو او له اسحاق نه پس د نوسي یعقوب زیری مو هم ورکړو. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هغې وویل ای زما تعجبه او حیرانی، آیا زبا بچی راوړم حال دا چې زه زړه بوډۍ یم او دا زما خاوند دی زوړ، بېشکه دا خو ډېره عجیبه خبره ده. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هغوی وویل آیا ته د الله په امر تعجب کوي؟ د الله رحمت او د هغه برکتونه دې پر تاسو وي ای اهل بیتو، بېشکه هغه الله ډېر ستایل شوی د ډېرې لویۍ والا دی. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. نو کله چې له ابراهیم نه ویره لاړه او زیری ورته راغې نو بیا یې د لوط د قوم په حق کې زموږ له رسولانو سره بحث کاوه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بېشکه ابراهیم یقینا ډېر حلم والا، ډېر نرم زړی او الله ته رجوع کوونکی و. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ای ابراهیم لدین تیر شه، بېشکه شان دا دی چې یقینا ستا د رب حکم راغلی دی او بېشکه دوی چې دي پر دوی داسې عذاب راتلونکی دی چې بیرته به ګرځولی نشي. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. او کله چې زمون استازي ملائک لوط تراغلل نو دې پر هغوی غمجن شو او د دوی دراتلو په وجه سینا تنگ شوا او وی ویل دا ډیره سخت ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. او دته خپل قوم راغه چې د په طرف یې به اختیار منډه وهلې او دوی مخکې لدینه هم د بدو کارونو کوونکي. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. دا اویل ای زما قوما دا زما لونه دی په نکاح واخلی، دا تاسو لپاره بیخي پاکی او حلال دی، نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما د میلمنو په حق کې ما مشرموي. آیا په تاسو کې کوم یو پوهه سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. دوی اویل یقینا تا ته معلومه ده چې مونږ ته ستا په لونو کې هیڅ حق یعنی رغبت نشته او بېشکه تا ته خامخا هغه څه معلوم دي چې مونږ یې غواړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وی ویل کاش کې واقعي ما ته ستاسو په مقابله کې قوت حاصل وي
یا می ډیر مستحکم پنازه یعنی خپل قوی قوم ته پناه وړې شوې. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ملائکو ویل اے لوطا مونږ ستا د رب استازیو، دوی به تا ته له سره در ونرسي، نو ته خپل اهل کورنۍ د شپې په یوه حصه کې بوزه او په تاسو کې د هیڅوک هم بیرته یعنی شاته نه ګوري، خو ستا له ښځې نه غیر. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بشکا شان دا دی چې هغې ته هغه عذاب رسیدونکی دی چې هغوی ته رسیږي. بشکه د دوی د وعدې وخت سحر دی، آیا سحر ډیر نږدې نه دی؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. نو کله چې زمونږ حکم راغی نو مونږ د هغه کلي برنی اړخ د هغه لاندې اړخ وګرځاوو او پر هغه کلي مو د داسې کاڼو باران ووراوو چې له خټو جوړ په اور پخ شوي وو، لاندې باندې پرلا پسي وو. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ستا د رب په نیز په نښه شوي وو او له ظالمانو یعنی د مکې له مشرکانو نه هغه کاڼي یا ښارونه ډېر لرې نه دي. وما علينا